يا لك زر شكلها مالک صبر وکړه ته دونه سپیډو کې لګیا په خدای چې موږ پرې ستړي کړو دا څه حال دې شروع کړی دیاړي مې 300 لسم نه راکړي دلي ته درکوم بس صحیح ده که نه هغه کوسه خورې کار کولی نه شي بس ډوډۍ چې ونه خورو خو کار چېرته کېږي وا ماما او که نه په ډوډۍ خو انجن روان ده بوډا یم وګورم څه ته ځوان یم دا هغه زیړې غوړې خوړلې دي پوه شې ماما هو که نه زه خال نه کلن نه یم یا لکه بادام ګله زر راوړه که نه هغه بوجېګانې مې راوړه پلاستیکونه مې زر راوړه چې ډک وکړه نه زموږ رئیس هم دونه په غوسه ده په خدای که ورسره خبره کېږي یا لکه بادام ګله خدای خو دې ځان ته غر کړه زر راشه که نه ته دومره خبر نه یې چې سبا ته اختر ته وروړه دا مال به ته منډۍ ته وړل غواړي زر راشه شابه یا لکه محمده ته شوې دلته راشه که نه یو خو ګوره چې سړی کار کوي دلته ودرېږه د مشر سره مشر به اوبو ته ضرورت دی زر زر په منډه یخې اوبه چې ته جام کې راوړه زر راځه شابله خدای دې سبا که چې ته باشي مړه څه لګې دغسې لږ د ثواب کار کوه که نه ولالا تا بوجي وغوښتې بوجي مې ترې راوړل دا وار دې ولې وکړ نه نو دا راته ووایه چې ګوره پوره 3 ساعته کېږي په چغو چغو خو دې دا ستونی وچ کړ ته قطع ته خبره نه پوهېږي یو خو ډېرې خبرې پرېږده ښه ونیسه بوجي ونیسه بوجي ونیسه یا لالا خو تا هم تش خبرو ته تکړه هستې بس دې خوله کې مې لالا داسې ونیسه داسې ونیسه په ټک کې دې کار کړی که نه دی کړی ونیسه ونیسه خدای دې سره راولم یو خو ګورې چې څه کار یې پرون دومره قیمته شوي چې وروره اوس اصل هم دومره پیسې نه کوي په دې ټنډه مې ګوره خیال راشي پوه شي ستا دې کارو ته ګورم 3 ساعتو کې ته شرم او حیا ته خو دې بیخي شا کړی دی افسوس چې مشر یې پوه شوې چې مشر نه وي که نه دا دوکان مې باندې ټول شیندلی یاره ما یو خو به دې پیکي باندې ګوتې مه وه دې پیکي دې زه خوړلی یم ګوره ښه زر کوه اختر ورځ د وروره یو 2 ورځې اختر ته پاتې دي مال منډۍ ته رسول غواړي په خبره پوهېږې که نه پوهېږي ولالا چل شروع کړي ګربۍ وهلی جیکه دا بوجي جیکه که جیکه بوجي زه مخکې شه راشه ته نو کچالو دې هم بارو زه کوه زه زه یاره که محمده زه راشه اوبه دې څه کړي دي اوبه ماله راکړه اوبه ماله راکړه او دا لوټه واله زر نو کچالو ته ځان رسوه زر ځاله منډه که هله او لالا پسې دې منډه که ما د تندې ګرمۍ سره دا دوکان Bien, il a bibine. Buras? Saïd? Ah, Saïd. یاره یو خدای زما د عاداتم هدایت یې نیکۍ وکړي بس چپنې اچولې ده سر یې تړلی دی وایي لکه پیسې راوړي کاروبار په ده حال ګټل کېږي دا اوس ګوره وای دادا د کوژدن او د واده دې درک نه لګېږي او راته وایي چې ځکه بچو کارونه وکړئ کارونه خو چې وکړئ خو لږ زموږ زړه هم ساته که نه وای
وای بادام ګله زه به دې م خوښ شم لږ صبر وکړه ته ته وګوره خوا دوخوا لالا چې شو لالا سبا نه لګیا کار کوو ولا کوو چې والا که لاړ شه چې کومونه قرار ستم لري شپې مې کار نه کوي نور شپې ته وګوره که جاوت نه جوړ شوی لالا هغه د بوجۍ راوړه ته لاړ شه وګوره چې ناز ده ویده ده څه شی ده معلومات ماته زر راوړه مړه کړه پاسې مزدور په خپله یې منډه دي وګوره ماتې ولې وایي خو مزدور خو ته یې ځه منډه زر کار کوه یاره شیطانه کور د وران شه پوه شوې یو د لالا تنګي بل ته موږ ته اوس لاړ شوې که د نیک ځای مې نه وي کړی زه به ستا خوښ شم په تا مشر که شي معلوم نه ده 2 روپۍ مزدور کار دی خو زه خپل کار دی کوه ماته ولې وایي د دې زمانې دا غټ یو که وړه کي که نه ولا که سړی پرې خاط شي چې ښه خبره مو کې ولاړ شه په خپله یې وکړه که د نیک ځای مې نه وی که نه ما به عسکري څپېړې باندې ګرمې باندې خل کلنه کلر باندې ښه غلی شه ساوي مه خوره کنې په دې لوټه دې سر کولی ما دې غریب سړی زوی کار دی کوه که دا پلار د مړی شي که نه دا پټي والا ورور د مړی شي که نه ولا چې خپل خوبونه کوم ولا پاسه بلا مې درپسې کله لالا راغی اوس همدلته مردارۍ په دورمک کې پوښه درځي اوس لالا راځي مردارۍ صبر کوه بلا مې درپسې دلته اوس کلی ورکې دا لېږلی د ما چې ته ته ویسه کچالو ویسه ګاډي ته کچالو ورسو دی هلته خراب په خوب ویده ده دې اختر ورځو ته وګوره او دی لا پکې لا پرېږدي 2 جوړ جامې مخکې اډوانس کې ځانته کړي دي یاره زه خو د دې رانه د دې پلار نه تر دزې پورې ګیله من یم دا دومره نازې یو زه په نیمه شپه راوچت شوی یم په نیمه شپه دې پټوۍ ته راغلی یم یا لکه دلته څه کوي شانګې باندې جوړ کړه خیر خو ده دا دې تا نازولې ده د 2 روپۍ کار نه کوي نو ویده ده خلاص کار نه کوي یا لکه او بادام ګله وای ډوډۍ تیار ده شوروا یې راوړې ده شوروا باسئ یا لکه پاسه 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 مانه ته خو ما یاره خو څه به ووایم نو یار لالا خو تا نه خلاصېږي غلی شه غلی شه غلی شه تا زه بوزم که نه مخکې شه څه کوې چې وکړم توتي خو نه یې چې ولیځې په ځمکه روان شه هغه درته نه کړم مخکې شه مخکې شه ته خو یا لکه محمده ته راغواړه دا بوجۍ او دا لوټکه موټکه دا ګیلاسونه ځان سره راواړه زه کور ته بوځم ته مخکې شه مخکې شه یا الله خیر مخکې شه ته مخکې شه مخکې شه یادی مکتری نه د مال غم مشتری نه ورسره د اختر غمي اختر راغی نیم قربانۍ له تسې اخیسته او نه مې واخیستې څه صبر وکړه چې دال ته وتړمه ته راځه یو خو دا سرکوزي دی ماس لیونی ده کړمه راځه ته صبر وکړه چې سرکوزي بیا چاته تلي دي هېڅ ښکاري نه ټوله ورځ وشي تشو پسې ګرځي ته وګوره په دې سپینه ږیره ما باندې دا را روان کړی دی نه د دې غم ورسره نه د اختر غم ورسره راځه که نه راځه که نه یو خو ته نه یې زما نه ډېره خوري او بیخي ځې نه ته په خبره نه پوهېږې زما بچو غوندې لکه چې تم راځه راځه که نه تا شه که نه سیده شه راځه راپسې یالا یک از شما از بینی مرا آوردی این د کیسهش نیستی اینو بگی یک جای بسته کو دیگه دو دانه پدر نالتا کجاست معلش اولادات اسم چی خبر دارم کجا رفته چی خبر دارم اینو بسته کو یک جای بسته کو
نه ایده شو دو دانه پدر نالاتر گفتم که مزدوری کو هیچ معلوم نمیشه از کجاست خیرت بسته که ما اینجا میرم پشت صبر کو زر راشه والله مرد کلم ته را فکر وکړه که نه وام دی نه زما روري که شری رور وي زه دایمه کنه چې دنیا کوم ځای ته ورسېدله تو مقسې رو د خان په غونډۍ ویده په اول نه دغسې خبرې وکړه ته راشه دلته کښېنه ته راشه دې سوري ته کښېنه دغسې سوري ته کښېنه چې مرد دې ونه وي که خیر خلاص تا هم خبره ختمه ده دا راته وایه دا ما ته خو پته ده که نه دا خو زه ته خو ما ته په دې سر رامخته کړی په دې سر راته خېجولی دا بس چې خبرېږي ګوره زه ته په لاره ښیم زما په لاره روان اوسه دا اوس ته همدا چیغې وي چې د اختر راغی خرچ خوراک میوه او دا شیان او بده لا بله چې قرباني هم راغواړي زامن مې تلي کارو ته او زامن وروره خبر نه چې کار ته یې لېږلي وي ته قرار خوبونه وایي څه کول پکار دي وروره پهلوان لالا او موږ خو خپل همت کوو خپل وسه کوو پوه شوې خو څه وکړم چې زه لږ زوړ پړم لږ چاغې خو خیر لږ ما کار زیات وکړم پلاره پیسې ورکړه زه ښه پوهېږې چې زه مرزغار کار خو کوم د کار بېغیرته یم زه خو چې کار راباندې زور شل ته وغورځېدم نه دا راته وایه که نه زما وړوکي او نازولې وروره خوراک د زخان چې هوار شي که نه بس مړه په خوراک کې ایک لمبر چاته نه ورکې همدا صرف غوښه هم دې خورې تشه شوروا دې ماته پرېښي او چې بیا خبره کار ته شي وایي زه خو کمزوری یم او ته چاغ یې داسې سړی نه کوي که نه وروره زه خوراک کوم و پهلوان لالا خوله بنده کړه بس خوراک کوم په ما نه لګېږي دا وګوره تا په تا لګېږي ته چاغېږې زه نه چاغېږم دا ته وایي چې ډاکټر ته دې بوځي وروره ډاکټر ته لاړ ما ته خوراک ډېر کوه ښه بس که غیر رس هغه خوراک وکړو بس هلته وروره نه مرض نه پیدا شي خدای خبر چې هغه محمد څه شو یا لکه محمده څه شو ده سره خو لوټه و پیاله وه که نه څه شو اوبه یې څه کړلې یا لکه محمده ای خبردار څه شو دا خو موږ پسې شاته روان وو که نه اوبه دې څه کړې وې ورشه اوبه راوړه منډه که اوبه راوړه تږي وو دلته پورې چېرته وي دا زموږ نیکانو لرم خدای خاوره ورکړه دومره ځمکه یې تاو کړې ته ووایه سر نه ورته خولۍ لوږي چې دا په درنالت یې توش شو یا خیال کړې دا وګوره زما ځان به دو پسې نه کوي نو په دې سپینه ږیره زه روان کړی یم نو سره د اختر غم شته نو سره د قربانۍ غم شته ته صبر وکړه زړه یې راله ستړی کړه چې دا چېرته لاړو دې ځای نه ګونګسۍ راوځي نو اوس یې ښه خوند وکړه دې ته وګورې زه پسې ګرځېدو زړه ستړی شو زما او دو کلایې ونې لاندې ناستې مڼې خوري ته صبر وکړه ای سرکوزو تاسو کله راغلي یاستئ که خوراک له چې دلته باغ کې نه وتې یاستئ مڼې راس کوئ او ته دې بل سرکوز ته ګوره زه خو الو ایثار کړی الو دی مڼه نه ده دا واخله دا الو دی مڼه نه ده خدای دې بېخه وبونن او تاسو ما ته دا خبره وکړئ که نه چې تاسو دلته سوري ته ناست یاستئ او کلالې مڼې خورئ د اختر غم هم کړی پلاره څه رقم هم کړی تاسو سوري لاندې کږي دادو یقین کې که نه چې نن دومره کار کوي دې خوړو ته ګورې ستړي شوي وو چې دې سوري لاندې ناست وو دې مڼو باغ لاندې ګورې د خیر 3,000 روپۍ کار مې ته وکړو او د اختر دا میوه نه ده دا به په پنډونو را پیشا کړي وو تاله به مې راوړي ګوره هېڅ چې غم ونه کړي دادا پلاره قرباني نه دا ځای دی خر ته میږه تراولم غټه میږه پوه شو قرباني په ما او نو کلچې دې نه غواړه مالا تیاري په سلطالي شوه لکه چې ونه شوه ولې ځکه چې خو ته دې ته ګورې دا ماله میږه راولي دې ته ګورې په لاره تللی شي میږه راولي او ته دې ته ګورې ورځ له ورځه دغه شانې کږي ته تک کار ناست دی خو نن ناپله درته اعلان کړم چې قرباني به م راکړئ اختر له به میوه م راوړئ او قرباني به م راکړئ او چې رام نه وړه په کور بنده کړئ زه نور درنه لاړم پوه شوې
بس دا تیز ته بس لاړ شه خالي په کټ کې قرار پریوزه قرباني دي په مونږه او میوه هم د اختر په مونږه هیڅ چې غم ګرمي د ګرمي لمر دی ونه وایي زما ته هلته د خان هس متړلی چې هغه اوبه غواړي